درنو لیدونکو ستړي مشئ. د احصایې او معلوماتو ملي څانګې پرون وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې یې شاوخوا 1 میلیون برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي. د دې څانګې ویان محمد حلیم راپې وویل د افغانستان په 14 ولایتونو کې برېښنایي پیژندپاڼې د پخوا په شان په ټولیز ډول ویشل کیږي. د ښاغلي راپې په وینا څانګه یې د ورځې په منځني ډول له 14 تر 18 زره پورې پیژندپاڼې ویشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب ډلې تر واک ته رسېدو مخکې د تیرې واکمنۍ پر مهال د ورځې 25 زره پیژندپاڼې ویشل کېدې. په دې حساب به تر اوسه پورې نږدې 4 میلیونه پیژندپاڼې ویشل شوې وای. راپې وایي د برېښنایي پیژندپاڼو لپاره پر لیکه غونډال یا آنلاین سیسټم هم په ټولیز ډول کارنده دی او وګړي له دې لارې لا په اسانه پیژندپاڼه ترلاسه کولی شي. قطر له افغانستان سره د لوړو زده کړو او سوداګرۍ په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب ډلې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر پاڼه په خپرو شوو استوزو کې راغلي چې د طالب ډلې پلاوي په دوحه کې د قطري د بیلابیلو څانګو له چارواکو او استازو سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د بشري مرستو پر رسولو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې شوي دي. قطري لوري ویلي چې دوی له افغانستان سره په سوداګرۍ، لوړو زده کړو، وټهیز یا اقتصادي پرمختګ او نورو اړینو برخو کې همکاریو او مرستو ته پایښت ورکوي. په دې لیدنه کې همداراز د بشري مرستو پر رسولو هم خبرې شوي دي او ټینګار شوی چې مرستې به نغې اړمنو ته رسیږي، خو طالب ډله به د روښانه ویش لپاره واره برابروي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د زده کړو پر روان بهیر هم ګړارونه شوي او طالب ډلې ژمنه کړې چې ډېر زر به د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو ورونه د ټولو زده کړیالانو او زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یوې تازه مرکې کې یو ځل بیا له طالب ډلې غوښتي چې د رسمیت پیژندلو له غوښتنو یې مخکې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د پریکړو په موخه لویه جرګه جوړه کړي. کرزي د فرانسې یوې خبري رسنۍ ته ویلي چې په لویه جرګه کې باید افغانان د خپل راتلونکي په اړه ګړار او خبرې اترې وکړي. نوموړي بیا یادونه کړې چې د او ډاکټر عبدالله د لویې جرګې د بللو په اړه په رسمي توګه طالب ډلې ته خپله غوښتنه وړاندې کړې ده. طالب ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې ویاند ذبیح الله مجاهد د لویې جرګې د بللو په اړه د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله د غوښتنې په تړاو وویل چې په دې اړه به غور وشي. طالب ډله وایي چې د کابل کندهار لویې لارې د بنسټیزې رغونې په پلان کار کوي. د طالب ډلې د ټولګټو چارو وزارت پرون په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې تخنیکي ډلو یې د غلار کتلې او د بنسټیزې رغونې پر پلان یې کار روان دی. د طالب ډلې د ټولګټو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو کړنې چارې پیل شي. د کابل کندهار نږدې 1500 کیلومتره لار د ماین چاودنو، لارو کې د چاکونو او د تارکولو یا کیر د ښکته تللو له کبله ډیره ویجاړه شوې او سپرلۍ تل په اړه ماڼۍ یا شکایتونه کوي. وګړو مخکې د یادې لارې په جوړېدو کې د پراخ پیلات یا پاسات نیوکه هم لرله او تورنو ته یې د سخت سزا غوښتنه کوله. د تاجکستان د برېښنا د څانګې مشر محمد عمر آسوزاده ویلي چې د افغانستان د برېښنا شرکت یې 29 میلیونه ډالره پورولی دی. د هغه په وینا هیواد یې په پام کې لري چې په روان زیږدیز کال کې هره ګړۍ افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټه برېښنا ورکړي. د ده په وینا دوی به د هر کیلو واټ برېښنا په بدل کې 4.68 سنټه ډالره له افغانستان څخه ترلاسه کړي. ویل کېږي چې د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه افغانستان له تاجکستان څخه د برېښنا له اړخه 23 میلیونه ډالره پورولی و. د معلوماتو له مخې د طالب ډلې په واک کې د برېښنا شرکت په دومره موده کې یوازې د 6 میلیونه ډالرو دغو پورونو په ورکړه بریالی شوی دی. افغانستان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره
14,000 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې د دې اړتیا 80% له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه ترلاسه کوي او 30% یې له خپلو کورنیو سرچینو څخه. د افغانستان برېښنا شرکت د تاجکستاني چارواکو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملت ګوند مشر او د طالب ډلې تر ټولو کلک هزاره استازی ډاکټر جعفر مهدوي په یوې تازه مرکې کې د طالب ډلې پر سر وزیر یا رئیس الوزرا ملا حسن نیوکې وکړې او د هغه پر ځای د طالب ډلې د یو ځوان او له وړتیاو ډک مشر د ټاکل کېدو غوښتنه وکړه. جعفر مهدوي د یاسر ابرار په نوم له یو افغان ژورنالیست سره د مرکې پر مهال د ملا حسن په اړه د خپلو هغو څرګندونو ننګه هم وکړه چې د طالب ډلې سیاسي ټولپوهنه په نوم کتاب کې کړي دي. مهدوي په دې کتاب کې ویلي چې ملا حسن د طالب ډلې د تیرې واکمنۍ د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له دغه وزارت څخه دینی ښوونځی یا مدرسه جوړه کړې وه او همداشان له پاکستان پرته د نړۍ هیڅ کوم هیواد ته یون نه و کړی. هغه دغه راز ویلي چې حسن یو ځل په بهرنیو چارو وزارت کې د ملګرو ملتونو یو کارمن له دې کبله په چوکۍ ویشتی و چې ولې په کندهار کې د کلي لار نه وه پخه کړې. ډاکټر جعفر مهدوي ومنله چې په کتاب کې د ملا حسن په اړه دا څرګندونې شته خو ټینګار یې وکړ چې د دې کیسو سرچینې لري او دا خبرې رښتیا دي. جعفر مهدوي په ورته وخت کې وویل چې د ژوند او حکومتولۍ په اړه د حسن واندونه اوس هم نه دي بدل شوي او هماغه دي. د طالب ډلې دغه سرسخت ملاتړي سیاستوال وویل چې طالب ډله د افغانستان سیمې او له نړۍ مشورو سره بلد یو مشر ته اړتیا لري او اندي چې په حسن کې دا وړتیا نشته. جعفر مهدوي په دې مرکې کې له طالب ډلې څخه پر خپل ملاتړ له ټینګار سره وویل چې د دې کار لپاره ګڼ لاملونه لري. طالب ډله د افغانستان یوه باوري او په ولس کې ریښه لرونکی ځواک ګڼي او باوري ده چې دوی به افغانستان ته تر هر چا یو ډیره ټولګډې واکمني په خپله مشرۍ د ټولو توکمونو په ګډون جوړه کړي. د طالب ډلې چارواکو د جعفر مهدوي څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. روسیه وایي پر اوکراین د برید پلان نه لرو، امریکا اندونه خرابوي. په دې وروستیو کې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ناندرۍ خپل اوج ته رسیدلی دي او ورسره د لویدیځ له لوري پر روسیې د تورونو لړۍ هم زور اخیستی دی. ریانو ویستي رسنۍ راپور ورکړی دی چې بایډن د اوکراین په اړه له رښتیا لري او په ښکاره پارونکې څرګندونې کوي. راپور کې راغلي چې بایډن په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې روسیې خپل ځواکونه د اوکراین له پولو نه دي پر شا کړي بلکې د اوکراین پر مهمو پوځي بنسټونو یې سایبري بریدونه هم پیل کړي دي. هغه ټینګار کړی دی چې لا هم هره شیبه پر اوکراین د روسیې د برید شونتیا شته ده، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف بیا پر اوکراین د روسیې د برید شونتیا نه مني او ډیره کړې ده چې شرخوښې امریکا تاوتریخوالي ته لمن وهي او پر بېځایه ډنډورو د وګړو اندونه خرابوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.